بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مسلمانانو، خویندو او ورونو، نن ورځ غواړم تاسو ته د لمانځه په اړه ځینې معلومات درکړم، خصوصا په لمانځه کې د خشوع په اړه باندې، یعنی په لمانځه کې د توجه په اړه باندې او یا په عاجزۍ باندې د لمانځه کولو په اړه باندې. خصوصا دغه مسلې ته راځو چې په دغه باندې خو موږ او تاسو ټول قانع یو چې کله موږ لمانځه ته درېږو نو په لمانځه کې موږ او تاسو نور فکرونه کوو، یعنی هغه خپله لمانځه ته موږ او تاسې درست متوجه نه یو، بلکې په لمانځه کې زموږ نور زیات سوچونه او فکرونه وي. نو څنګه یو کس کولی شي چې دغه بې ځایه فکرونو او سوچونو په ځای باندې خپل لمانځه ته متوجه اوسي؟ په همدې مسایلو باندې تاسو سره ځینې معلومات شریکوو. لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. الله تعالی د لمونځ کوونکو په اړه باندې وایي، یعنی افسوس دی د هغه لمونځ کوونکو په حال باندې چې دوی په خپل منځونو کې غافله دي، یعنی دوی په خپل منځونو کې متوجه نه دي، او یا په ځینو ځایونو کې داسې معنا راخیستل شوې ده چې د هغه کسان دي چې لمونځ نه کوي، یا د هغه کسان دي چې لمونځ یې کول اوس لمونځ نه کوي، یا د هغه کسان دي چې په لمونځ کې سستي کوي، او یا هغه کسان دي چې دوی لمونځونه په خپل وخت سره نه کوي، لکه ناوخته یې کوي. که څه هم دغه آیات شریف دغه منافقانو په اړه باندې ذکر شوی دی چې هغوی به د مسلمانانو سره به یو ځای لمونځونه کول، خو بیا وروسته به یعنی کله به چې تنه و بیا به لمونځونه نه کول، یعنی د خلکو د ځان ښودنې دپاره به لمونځونه کول. خو معنا او مفهوم چې دی د دې آیات شریف چې دی پراخه دی. په دې کې هغه لمونځ کوونکي هم راځي چې هغوی په غفلت سره لمونځ کوي، یعنې خپل لمانځه نه بېخبره وي. نو که چیرې دغه مسایلو ته موږ او تاسې وګورو نو ډېره زیاته مهمه ده چې موږ او تاسې په دې باندې کار وکړو، تر څو موږ او تاسې په خپل لمانځه کې لمانځه ته متوجه اوسو او زموږ سوچ او فکر چې دی ټیټ و پرک نه وي. او بل ځای الله تعالی فرمایي چې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یعنی دلته بیرته د مسلمانانو په اړه باندې بیرته ذکر شوی دی چې یعنی هغه مؤمنان به کامیابیږي، یعنی دوی به بالاخره کامیابیږي څوک چې په عاجزۍ سره یعنی خشوع سره لمونځونه کوي. نو دلته مسله د خشوع ده چې باید مسلمانان چې کله لمونځ کوي نو دوی باید په خپل لمونځونو کې متوجه اوسي، یعنی په عاجزۍ سره باید لمونځ وکړي، لمونځ ته متوجه اوسي، سوچ یې اخوا دېخوا نه اوسي. دوی باید الله تعالی ته چې کله ولاړي په لمانځه باندې دوی باید 100% متوجه اوسي چې دوی کوم حرکات څنګه اجرا کوي او کوم الفاظ دوی وایي. نو راځو په همدې باندې چې څنګه اوس کولی شو چې په دې خپلو منځونو کې خشوع راولو. ښه، څو موارد دي چې د هغې نه اوس یادونه کوو چې د هغې په اجرا کولو سره موږ او تاسې کولی شو چې په خپل منځونو کې خشوع راولو، یعنی خپل منځونه په عاجزۍ سره، په غاړه ایښودنې سره او په توجه سره ترسره کړو. یو د هغې مسلې نه د لمانځه ترجمه ده، یعنی یو کس چې لمونځ کوي دا باید پوه شي دا کوم الفاظ یا کومې کلمې یا دا کوم ذکر او یا دغه د قرآن کریم کوم تلاوت چې کوي، سورت فاتحه تلاوت کوي، یا نور اذکار چې په لمانځه کې داخل دي، یا هر حرکت سره چې هر ذکر کیږي یا کومې کلمې استعمالیږي، د دې باید په معنا او مفهوم باندې دغه کس باید پوه اوسي. یعنی کله چې موږ او تاسې د لمانځه په ترجمه باندې پوه شو، د هغې په معنا او مفهوم باندې پوه شو، نو په دغه وخت کې بیا ډېر زیات زموږ او ستاسې لمونځ اصلاح کېدلی شي، او همدغه ترجمه چې ده د لمانځه دا موږ او تاسو ته لاره هواروي تر څو موږ او تاسو په خپلو لمنځونو کې دغه خشوع راولو، خپلو لمنځونو کې عاجزي راولو او خپل لمنځونه په توجه سره الله تعالی ته وکړو. نو یو د هغې نه چې د لمانځه ترجمه ده، د مثال په ډول یو سړی لمانځه ته ولاړ دی او دا وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، خو دا اوس د دې په معنا نه پوهېږي چې دا ما اوس څه وویلې. نو که چېرې دی د دې په معنا پوه نه شي نو دا چې دی لکه په لمانځه کې خپل لمانځه ته متوجه کېدی نه شي، ځکه دا پوهېږي نه چې زه دا څه وایم. نو ډېره ضرورت خبره ده چې موږ او تاسې د لمانځه په معنا باندې پوه شو او همدغه معنا په ذهن کې ولرو کله چې لمونځ کوو موږ او تاسې. ښه، د ترجمې سره
یعنی د ترجمې او د مفهوم سره، یعنی یو سړی باید د لمانځه د الفاظو هم ترجمه او هم په هغه ټول مفهوم باندې باید ځان پوه کړي. د دې سره بله دویمه خبره ضرور دا ده چې موږ او تاسې چې کله لمونځ کوو نو همدغه ترجمه هم چې زده کړې ده دا باید په ذهن کې همیشه راولو. یعنی هر ځل چې لمانځه کې یو کس درېږي نو هغه باید په ذهن کې دا ولري. د مثال په ډول یو کس سجدې ته ځي او په سجده کې وایي چې سبحان ربي الاعلى، مطلب دغه تکراري او 3 ځلې وایي، دا باید په دې باندې یعنی په ترجمه یې باید پوه اوسي او هر ځل دا باید چې کله دا سبحان ربي الاعلى وایي دا باید په ذهن کې یعنی دا راولي چې یاره زه خپل پروردګار ته په سجده باندې پروت یم او دغه د سجدې په حالت کې یم، او د دې سره په ذهن کې دا باید راولي چې هغه رب ته زه سجده کوم چې هغه اعلی رب دی زما، سبحان ربي الاعلى، پاک دی، سپېڅلی دی او اعلی دی، یعنی اوچت مقام والا رب دی زما. یعنی دا ترجمه دا باید په ذهن کې ولري، وایي خو به په عربي باندې، خو د ذهن باید په دې باندې مشغول وي، دا باید ذهن همدغه کوم عربي باندې چې د کوم الفاظ وي باید د دې مکمل د معنا او مفهوم ته دا باید متوجه اوسي چې زه په دغه حالت کې څه وایم. او بل ځان باید په داسې تصور کې، یعنی د لمانځه په هر حرکت کې ځان باید داسې تصور کې لکه د بورته چې یو سړی ځان ته ګوري چې زه د سجدې په حالت کې یم. کله چې رکوع کوي نو دا باید ځان وګوري چې دا زه د رکوع په حالت کې یم، یعنی داسې د یو غافله کس په څېر باندې باید نه اوسي چې دا د خپل حرکاتو نه خبر نه او یا دا بالکل متوجه نه چې زه په کوم حالت کې یم او دا څومره مهمه ده. مثلا یو سړی یو رکوع کوي، یعنی هیڅ چاته موږ او تاسو رکوع نه کوو، که په هر قیمت باندې نه چاته سجده کوو نه رکوع کوو، دغه سجده یوازې الله تعالی ته کوو، دغه رکوع چې ده یوازې الله تعالی ته کوو. نو دغه ټول مسایل باید سړی په ذهن کې راولي چې زه دغه اوس د سجدې په حالت کې یم او د خپل رب چې دی د هغې پاکي بیانوم، د هغې اوچتوالی بیانوم او په دغه عربي الفاظو سره وایم چې سبحان ربي الاعلى. همداسې د لمانځه په هر اړخ کې، په هره برخه کې د هغې باید هم ترجمې ته متوجه اوسو او هم باید پرې پوه شو او د هغې تر څنګ چې دا باید همیشه په ذهن کې ولرو. او بل په هر حرکت د لمانځه کې چې یو په دې باندې باید موږ پوه شو چې یاره زه اوس په کوم حرکت کې یم او څنګه حالت کې یم. یعنې سجده که چېرې یو سړی په سجده کې او د ځان لکه د پورته نه داسې تصور کې وګوري چې یاره زه په سجده کې یم، لکه یو بل څوک چې تا ته ګوري یا ته یو بل څوک ګوري چې هغه په سجده باندې دی، نو څومره د یو عاجزۍ په حالت کې هغه کس تاسو ته معلومیږي. نو په همدغه شکل باندې هر کس باید د لمانځه په هر حرکت کې خپل ځان ته متوجه اوسي چې زه اوس په پلانکي حالت کې یم، مطلب د سجدې په حالت کې یم، د رکوع په حالت کې یم، په قیام کې یم. نو دغه حالتونه دی باید په خپل ځان کې په خپله وګوري. ښه، بله دغه مسله هم ډېره مهمه ده چې یوازې د لمانځه د ترجمې زده کول نه دي. یعنې مخکې مې وویلې د ترجمې زده کول ځینې خلک داسې شته چې د هغې د لمانځه ترجمه زده ده، مثلا د الله اکبر په معنا باندې پوهېږي چې الله تعالی ډېر لوی ذات دی، نو خو په ذهن کې نه راولي. کله چې په لمانځه ولاړي مثلا یو کس دی هغه په دې باندې پوهېږي چې سمع الله لمن حمده څه معنا لري، او کله چې دا په لمانځه کې سمع الله لمن حمده وي دی په ذهن کې نه راولي د دې دا ترجمه، دا مفهوم یا دغه الفاظ چې ما وویلې دا څه معنا لري، دا په دې ذهن کې نه راولي، نو دا درسته نه ده. هر ځل چې هر لمانځه کې په هر رکعت کې تاسې او هر الفاظ چې تاسو وایئ هغه باید په ذهن کې د معنا او د مفهوم سره تاسو باید ووایئ. نو په دغه شکل سره بیا یو سړی چې دی تر ډېرې اندازې پورې خپل لمانځه ته متوجه کیدی شي. ښه، بله درېیمه مسله دا ده چې کله چې د لمانځه الفاظ یو څوک وایي دا باید په درست شکل سره یې وایي، یعنې په تجوید سره یې باید ووایي. داسې نه وي اکثره موږ ګورو چې خلک لمونځونه کوي نو کله چې د سجدې حالت ته ځي مثلا هلته معلومیږي چې دغه کس که چېرې په هغه تجوید سره یا په صحیح شکل باندې سبحان ربي الاعلى ووایي نو یو ځل یې نشي ویلی یو سړی، خو هغه حتمني 3 ځلې ویلي چې بېرته جګېږي بیا بلې سجدې ته ځي. نو کله هم چې په لمانځه کې داخل کوم الفاظ موږ او تاسو وایو ډېر باید په عزت سره او ډېر په صفایۍ سره او ډېر په ښه انداز سره باید وویل شي او په داسې شکل سره وویل شي چې هغه الفاظ چې ته وایې هغه ستا زړه ته ښکته شي.
نو داسې سرسري باید نه وي چې صرف د ژبې په څوکه باندې او هغه ته ووایې او لمونځ دې خلاص شي، په دې شکل باندې نه. او بل چې کله هم دغه الفاظ ویل کېږي د ترمنځ باید وقفات هم موجود وي. اوس مثلا که چېرې یو سړی سجدې ته ځي، نو سجدې ته چې کله ښکته شو په دغه حالت کې دې ووایي. اکثره خلک چې دی په همدې روانه کې چې ورښکته کېږي په دغه وخت کې دې وخت ته دغه اذکار شروع کړي وي، په لاره کې دی وایي چې سبحان ربي الاعلی که نه. نو په دې شکل باندې نه. کله سجدې ته لاړې ښه مطمئن شوې په هغه کوم شکل باندې چې سجده لګېږي، سجده دې ولګوله، ښه مطمئن شوې چې سجدې په حالت کې دغه وخت کې به ووایه چې سبحان ربي الاعلی، بیا ورپسې لږه وړه غوندې وقفه یي سبحان ربي الاعلی، سبحان ربي الاعلی. بیا بېرته به بیا سجدې په حالت کې به بېرته به الله اکبر سره بېرته راوچتېږي. نو په دغه شکل سره باید یو سړی لمونځ وکړي چې الفاظ چې دی دا باید په صحیح شکل سره لکه په تجوید سره دا باید ولوستلی شي. څلورم چې دی هغه د لمانځه حرکات دي چې هغه باید په درست شکل سره وشي. یعنې که چېرې یو سړی غواړي چې دا په لمانځه کې خپل لمانځه ته صحیح متوجه اوسي او دا په عاجزۍ سره لمونځ وکړي، نو د ده د لمانځه حرکات باید په درست شکل باندې. دا ډېره زیاته مهمه ده، ځکه لمانځه کې موږ همدا اوس هم ګورو چې د ځینو حرکاتو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده، خو اوس هم خلک په همغه شکل باندې لمونځونه کوي. د مثال په ډول په سجدې کې اکثره خلک ګورو چې کله سجده کوي نو څنګل یې لګېږي. حال دا چې د دې څنګلو لګېدو نه چې ده منع شوې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسې د سپي په څېر باندې سجده مه کوئ. نو داسې نور حرکات دي چې د ځینو نه بیخي منع راغلی ده او د ځینو سپارښتنه شوې ده چې د حرکت باید څه رقم وشي. نو موږ او تاسې باید دغه خپل د لمانځه حرکات چې څومره یي په هغې باندې کوشش وکړو او خپل دا د لمانځه حرکات اصلاح کړو. نو کله چې د لمانځه حرکات زموږ او ستاسې اصلاح شول، نو دا خپله د لمانځه په خشوع یعنې د لمونځ په عاجزۍ سره کولو کې ډېر زیات کومک کوي. نو بیا هغه وخت به سړی خپل لمانځه ته ډېر ښه متوجه وي چې کله دی د لمانځه په درست ډول حرکاتو باندې پوهېږي. ځکه چې د لمانځه په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې وصلو کما رأیتموني اصلي، یعنې تاسو داسې لمونځ وکئ لکه دا زم چې په لمانځه ولیدلمه. نو اوس خو موږ او تاسې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله په لمانځه نه دی لیدلی، ځکه په دغه زمانه کې موجود نه دی، خو هغه حدیث شته چې د هغې د مخې نه موږ او تاسې کولی شو پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به لمونځ په کومه طریقه کولو. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د لمانځه د حرکاتو هغه درسته طریقه زده کړو، هغه په خپل ځان باندې عملي کړو. نو په هغه وخت کې بیا وګورئ چې زموږ او ستاسو په لمونځونو کې څومره فرق راځي او څومره یو سړی بیا خپل لمانځه ته متوجه کیدی شي. دغه اوله ویډیو په همدې اړه باندې وه چې څنګه موږ او تاسې کولی شو چې په خپل لمانځه کې متوجه اوسو خپل لمانځه ته، یعنې په عاجزۍ سره لمونځ وکړو، په غاړه ایښودنې سره لمونځ وکړو. په دې پسې دویمه ویډیو چې ده هغه د لمانځه د ترجمې په اړه ده، چې تاسو ته به د لمانځه ترجمه په سکرین باندې ښودل کېږي، هم به عربي لیکل کېږي، هم به لاندې پښتو لیکل شوي او هم به ورسره ویل کېږي. ورپسې بیا په یوه بله ویډیو کې به د لمانځه په طریقې باندې کار کوو او هلته به په عملي شکل باندې تاسو ته لمونځ ښودل کېږي چې قیام څنګه کېږي، رکوع څنګه کېږي، سجده څنګه کېږي، قاعده څنګه کېږي. په دې مسایلو باندې غږېږو. همداسې به ورپسې یو بله ویډیو د لمانځه د تجوید په اړه وي، یعنې دا کوم الفاظ چې په لمانځه کې استعمالیږي دا په هغه صحیح شکل سره د هغې قرات کول دي، یعنې دا به وي. او همداسې به دا سلسله جاري. نو موږ خو همدومره وکړل چې دغسې یو پروګرام هم تاسو ته ترتیب کړو. نو ستاسو نه غوښتنه دا ده چې تاسې دغه معلومات د نورو سره ډېر زیات شریک کړئ، ځکه زموږ او ستاسې ډېری ورونه او خویندې دي چې هغه په لمانځه کې مشکل لري او په دغه ډېرو مسایلو باندې لمانځه نه پوهېږي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې هم خپل لمونځونه اصلاح کړو او هم زموږ شاوخوا کې چې نږدې کسان موږ او تاسو ته دي، مثلا د فامیل غړي دي زموږ او ستاسې، د هغې لمونځونه باید اصلاح کړو، په هغې باندې کوشش وکړو. کوم ملګري دي چې زموږ او ستاسې هغې سره باید کار وکړو په لمانځه باندې، او همدارنګه بالاخره ټولې ټولنې ته زموږ او ستاسو خیر رسیږي. نو تاسو کوشش وکړئ چې دغه سلسله په خپله هم تعقیب کړئ او د نورو سره هم شریک کړئ او یوازې په همدغه د ثواب په نیت باندې
دغه معلومات د نورو سره شریک کړئ ترڅو الله تعالی موږ او تاسو ته په دې باندې هم ثواب راکړي او د دغه سلسلې په لیدو سره زموږ او ستاسو لمونځونه اصلاح شي او الله تعالی زموږ او ستاسو لمونځونه قبول کړي او نور کسان چې لمونځونه کوي په هغې کې زموږ او ستاسې د ثواب برخه وګرځي. نو ستاسو ټولو څخه هیله ده چې دا معلومات ور نورو پورې ضرور ورسوئ.